رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مسلمان او د منافق فرق دا دی چې منافق ګناو کې نو پروا پې نه ساتي داسې ګڼي لکه په پوده چې مچ کینې او دی داسې کې او مچ وتښتي په پوده چې چامک کینې څه پروا ده لاس وړقی مچ وتښتي بیا راشي کینې بیا لاس وړقی مچ ولا نه پوزه خوري او نه په پوزه درونوالی راځي او نه په پوزه څه زخم راځي او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پرېونځي یا خدای دا غر به کله را پروځي دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق شو اوس توبه چې انسان وبخي او د الله نه بخنه وغواړي الله پې ډېر خوشحالېږي او ولې پې الله خوشحالېږي د هغې یو وجه خو دا ده چې ده د الله په دربار کې خپل ځان عاجزه کړه چې خدایه زه تا نه معافي غواړم خو دا عاجز یم که نو یو یې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه دویم یې د الله د لویۍ او د لوی قدرت عقیده ولرله چې خدایه دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسې ما راګیر نه کې ما له تکلیف را نه کې ولې ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه هله دی یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري او دی یریږي چې هغه مې راونه نیسي نو د خپلې عاجزۍ اظهار هم شو د الله د قدرت هم او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نه ویشي دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی دا صفت د الله دی په ګناه نیولم کوي او الله په ګناه بخي هم او خدای ته د ډېر لوی وي نو ځکه پې الله خوشحالېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالېږي یو مثال یې ورکوي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان دی د ځنګل منځ ته لاړ داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم هسې یې وتړه ځان سره نږدې او د سملاس وده شو چې د خوبه را پاسېد ویې کتل اس نشته اس تښتېدلی دا سړی ډېر زیات خفه دی دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه اوس د په خپو وتی نه شم چېرته به ځم د اس په ذریعه خو تلی شم اس خو لاړ او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی هر قسمه حیوانات پکې شته زمري پکې شته دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کم خو هېڅ پته داسې ونه لګي دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب یې دا و د ټول حاضر شي زړه کې سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دی تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړو او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو هم اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي چې د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وایي د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږ یم خوراک ته یم راکړه تږې یم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځان هم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدایه ته مې بنده او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله
د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدای ته مې رب او زه دې بندې. نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بندې او زه دې رب یم. نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو، الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالېږي. افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه باسو. مونږ د خدای دشمني هم کوو. ګناه خو د خدای دشمني ده. ګناه خو الله خفه کول دی، مونږ الله خفه کوو. ګناه خو د الله نه بغاوت دی. لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي. الله خفه کوو، الله سره دشمني کوو، د الله نه بغاوت کوو، بیا توبه نه وباسو. او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوقو توبه ده. د خدای پورې ټوقې څنګه ګناه به نه کوم زما توبه نو بیا وکړي، ګناه به نه کوم نو بیا وکړي، ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي. دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی. یو سړی وی سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه. سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه. معصیت را خندم آیت به استغفار ما. پلاس کی تسبیح دی او پخلی وی توبه 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 او پړکی څه دی چې توبه توبه ده بدو او چې سوکنی بیا هم لپه بدو. لکه امقه ګناه پرتی وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړي، ځکه تا خو ته خدای پورې ټوقې کې لکه د ګناه نه توبه نشته او په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې. او چې په سچه توبه بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده. او یو صحابي دی حضرت معاذ اسلامي رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله مبارک له جمعات دې ته توبه وایي. موږ ته ګوره زموږ توبو ته ګوره توبه 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 چې خلک وویني خولې نه توبه وي خدای توبه وي خدای توبه. هسې د خلکو دپاره توبه توبه کوو دړنه والله که توبه دې وویسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي. راغی رسول الله مبارک جمعات کې ناست او دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی په ما د خدای حد قایم که. رسول الله مبارک او سوی زنا مې کړی دی الفاظ یې ووی. حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړو دی راغی هلته کېناست. ځکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کوي. بیا رسول الله مبارک ورته وایي غږ نه کوي بل طرف ته یې مخ واړو. مطلب یې دا و چې دا سړی ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي که نه. بیا وایي د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا. بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته یې مخ واړو دې خوا بیا راغی سړی نه ځي. بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړې ښکل کړې به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي ځکه د زنا اسباب دي. وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي حق عمل مې کړی او په ما د خدای حد قایم کړ. حضور پاک صحابه ته وی دی بوځه څلور ځلې په ځان اقرار وکړ او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وی هغه ختمې شو. دې سنګسار کې چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ته وکړه حضور پاک واده دې کړی دی وی یو وی لاړ شه دې سنګسار کې بویې ته د مدینې منورې نه بار کاڼیز ځمکه کې او صحابه په کاڼو وویشته چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولې نو د منډې کړې وتښتېد. د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و. حضرت عمر هغه هډوکي اوچت که او په دا سر یې وویشته او خیره یې ورته وکړه خدای دې داسې داسې کا که تا دا زنا نه وه کړې نو نن به مونږ د وینو نو ککړ شوې په مونږ دې وینې راوغورځولې مړ شو غریب. راغی حضور پاک له صحابه چې رالل رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسول سړی رجم کو
تر هغې پورې چې بس ساتې ووته سنګسار شو. کوم انسان چې واده کړي که ښځی او که سړی وي او زنا وکړي دقه سزا ده. زنا خو ډېر خطرناک جرم دی. د چا لور خور سره ته بدعملي کوې دا خو دې تباه که غرق دی که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کوي ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي دا هغه ښځه که واده شي نو خلک ورته پیغورونه کوي. په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره ده. حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو اډو کې د اوښ په جامې په اډو کې وویشته او خیرې ورته وکړه. رسول الله مبارک حضرت عمر ته غوسه شو. وی عمره دا دې څه کړي دي بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله. الله اکبر لقد تاب توبة وی داسې توبه دې ماعظ وویسته داسې توبه. یو روایت کې اهل مدینه راځي بل ځای ګناهګار امت راځي که دا توبه د ما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي. څه دې خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولی ورته حکم معلومو ما سنګسار کې خو چې زما الله زمانه خوشحاله شي ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زمانه خوشحاله شي. دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي دې کې خپل حکمتونه دي. یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل هلته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تاویلات کول بیا به تاویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه لیکن د قرآن ایت ته خو زموږ علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقي دی. الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی او په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا به کې څوک تاویلات ولري. ورځ بله ورځ څو ورځې پس ښځه راله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې معیز سره بدنام یم هغه زنا ما سره کړې په مام د خدای حکم قایم که اوس ورسره څه کې ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که ما هم په کاڼو سنګساری حکم ورته ښه معلوم و لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې ده زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی شي زه دې مړه شمه خو چې زما رب خوشحاله شي اخرت د سزا نه بچ شم. ایمان دې ته وایي صاحبه خلک وایي دا دی هغه دی دا د صحابو ایمان دی دا د صحابو د خدای نه یره ده. په کاڼو ویستل اسان کار دی په توره او په چاړۍ ووایې نو زه په یو ساعت کې به ترې سوځي او چې په کاڼو یې ولې څونه ساعت کې به دا سوځي او په څومره زخمي کېږي به او کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې سړی مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا. نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږی ما د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړي کړي سل مړي یو سزا دا ده چې په چاړې سټ پرې کا په توره ووا پانسی کا خبره ختم 15 منټو کې دې سل مړي چې کړي چې زر مړي کړي دغه یو سزا ده چې ساتې وباسه پانسی کا د په چاړې ووا په توره ووا یو 2 منټه کې به ترې سوځي خو چې زنا یې کړي زنا نو په کاڼو به ولي سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي ښځه نو داسې به ترې سو باسي چې په کاڼو به یې ولي که ګنټه کې ترې سه ووته او که نیمه کې ووته او که په 2 ګنټې کې ترې ووته. خطرناک جرم دا نلکان او جنکې الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي. موږ ته خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته وخوړ موږ نه خلک د مسلو تپوس کوي ځان سره یې پړه کې ساتو د چا چاته نه وایو د مسلو تپوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته
زما قسم په الله په جومات کې ناست یم یو هلک ماله راغی د ډېرې مودې خبره ده خو موږ دا خبرې ټول زړه کې ساتو مسلې تپوس کوو یو هلک راغی ماله په الله باور وکړه جومات کې ناست یم ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک هم داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي خلک نښتې دي په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې سکي او دا سر خوړلی چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود یم درله تباه کو غرقې کو بچیم دله غرق او تباه کړل خلک خوشحاله دی پیسه مې وګټله سپیره د دنیا خلک د زناکار کړل سپیره جنکې د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تپوس وکړم دا ولې دا خلص کی دا چې اوس کې څلور پنځه ورځې بیا ویښ ناستي بیا ولا خوب نه ورځي وایي دې کې دا چلونه شته دا د بدعملۍ دپاره خلک استعمالوي دا حال دی زموږ امت کم طرف ته لاړ کشران لکان جنکې بربنډې دي بربنډې ګرځي جنکې وایي پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مری کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یره څه شوه د خدای بندګانو مرګ نه لرئ ځنکدن نه لرئ قبر ته به نه ځئ خدای له به نه ځئ څه به کوئ توبه وباسئ د خدای په دربار کې خدای نه ویریږئ که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک خلاص کړي دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جنکې خو وخت وله الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلیږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک له ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه سنګسار کړی دی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ماعز اسلامي سره بدنام یم او مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې و ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خفه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دی له پی ورکه دا ماشوم چې که پیو نه پرې کې او خپل خوراک شروع کې نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاری کو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا څه عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاری شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک له راله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وایي د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګورئ دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګورئ په خپله خوري ډوډۍ ما ته حاجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغېش بل چاله یې ورکړه وایي د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وایي دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے که مریو کار سکیږي دغه ډوډۍ خوري بار بار پیغمبر راځي په ما د خدای حکم جاری کا ګناه باندې الله خفه شوی اوس دا الله خوشحالول غواړي که نو په ډېر اسانه خوشحالېږي چې الله زما توبه بیا به ګناه نه کوم 3 خبرې دي 3 یو دا چې ستومانه شي الندم توبتون بس ستومانه شي څه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه ښه به وه دې ته ستومانتیا وي دویم معافي وغواړي
فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړه چې خدای ما وبخه ما معاف کا او دریم قصد به کوې چې آینده له به دا ګناه نه کوم 3 خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبره توبه به وباسئ الله ما معاف کا او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم بس خدای به دې وبخي او که ډېر یېرېږې نو یو مونځ دی چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکړئ او 2 رکعته مونځ وکړه او بیا لاس الله ته اوچت که خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات دی خدای ته سخي ذات دی ته بخونکی خدایه او زه ګناهګار یم الله دا مونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کا الله به دې معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څکي یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایي د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل ورسره شراب یې واخیسته او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړي وي دا خو غرق شوم د امیر المؤمنین په خپله ولیدم یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیر المؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خو خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لرزېدل په بخاري شریف کې راځي عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب د عباس رضی الله عنه زوی د حضور پاک د تره زوی د عبدالله ابن عباس او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی او خلکو به ډېر قدر او عزت کو پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده او په بخاري کې راځي وي یو مسله کې مې سودا وه او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه و یو کال په دې سوچ کې وم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه کوم یو کال نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم نو یو دسماتي لته نو ما ورسره لوټه واخیسته نو یې په لارې طبیعت برابر و نو ما ورته وویل چې صاحب یو کال وشو خو تا نه یریږم تپوس ته نه نشم کولی ادوه خدین تتوبه الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما نو دا کمې ښځې وې وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال ما نه یریږې تپوس ته شي کولی چې د دین مسله درته نی معلومه تا ته پته چې ما سره شته فوري تپوس کوه او جواب یې راله راکړه دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو سړي وي دا خو ما شراب بوتل لاس کې دی عمر ولیده اوس به څه کېږي یو خبره به راته وکړم ګورې شراب هم نن ډېر عام دی ښه بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت پر راځي نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي خو کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال شو راشه کولو شرابونه خرڅېږي قسم په خدای دا لوی لوی خلک کولاو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا دی شرابونه څکي هېڅ پروا نشته او په نوره دنیا کې پاکستان کې خو لا بیا هم پابندي ده په شرابو ورشئ تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران به شئ په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې مونږ راتلو لاهور ته فلایټ و زمونږ نو د مانځه وختو نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې موږ پکې مانځو د مسلمانانو وروسته آزاد شوی ټول ایرپورټ کې جومات نشته موږ وی مونځ کوم ځای وکړو وی جومات نشته او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده داسې په سړک باندې په فرش باندې مونځ نشي کولی پولیس دې اوچتوي چې دلته به مونځ نه کوې خو د مونځ خپل ځای دی هلته کوه په ټول ایرپورټ کې د مانځه ځای نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو
وی یو وی دلته مه کوه بل وی دلته مه کوه ما ملګري ته څادر واچوه سړیه موږ نه مونځ قضا کېږي خپل کار به کوي پولیس ته یو کار سي یو ځای کې هم څادرونه واچولو خپل مونځ هم وکړه خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي او دا واوره د مونځ ځای پکې نه و د مونځ لیکن د شرابو ځای پکې و هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دوکان او که څوک شراب سکي نو دې کوټه کې به سکي د شرابو د څکلو خپل ځای دی مخصوص او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته به څکې په میدان به نه څکې دلته څکه مصر کې په خدای مې دې قسم وي مصر کې کم هوټل کې چې مونږ دیرو په کم هوټل کې مونږ به پکې سار ناشته کوله کله هم پکې خوراک کو نو یو ورځ داسې انګریزان ناست و نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړی په میز ناست و خپل شرابونه یې څکل هغه مصر چې صحابه فتح کړی په دوبۍ کې ورشه وګوره په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي مکمل کولاو او یو قسم نه ډېر ګران دي ما اوریدل چې بعضې شراب یو بوتل په 50,000 او په 35,000 او په 55,000 روپۍ خرڅېږي داسې ګران شراب هم پکې شته او دا سپېره خلک یې څکي نو هغه هلک سره شراب و چې باره ووت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وکړ بس سړي وي خدای غرق شومه امیر المؤمنین په خپله ولیدم زر یې هغه بوتل نه څادر ته وکړ او څادر یې په خپل ترخ کې کلک ونیوه او پړه کې په توبو ده چې خدای نن مې معاف کې څه چل لاله وکړه آینده له زما توبه ده که ما شراب وڅښل دا ګوره مولا روم صاحب لیکلی حضرت عمر صاحب پسې راتیز شو او دا غریب رپیږي چې رپیږي وی ترخ کې څه دي وی صاحب څادر دی پکې روباسه څادر کې څه دي وی بوتل دی وی بوتل کې څه دي وی پی دي دروغ یې نو پی دې په لاس کې ولې نه نیسي چې څادر کې دې بنډلې څادر یې ترخ کې نیولې دی وی صاحب ګرم دي دروغ خو سړي د چل ښیي که نه ځکه مې څادر کې منډلې دی او ترخ کې مې څادر منډلې وی روباسه د غریب وجود رپیږي چې ما خو دوه جرمه وکړل یو شراب دی بل مې دروغ وی چې پی دی او ګرم دی اوس به وایي چې دا پی خو چې څنګه څادر د ترخ نه راوویسته او څادر یې لرکو او بوتل ډس شو چې په ځمکه ته پرېوته او چې پرېوته نو پی ته روان شو پی او بړاس ته خیږي او بوتل هم ګرم دی سړی هم حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي لکه وایي ما خو ولیدل چې دا یخ بوتل دی په لاس کې نیولی بوتل نه خود بړاس دی او ما ته پته وه چې دا شراب دی دا څه مسله ده جادوګرې که څه مسله ده وایي صاحب معافي خو به کې کن وی بالکل معافي اسم درته نه ویم خو هله وایه وایي قسم په خدای د دې کور کې مې شراب واغېشتل ښه یخ پخ و لاس کې مې ونیول خو چې ته مې ولیدې یره را باندې راله نو بوتل مې په څادر کې ونغښته او څادر مې په ترخ کې ومنډه خو د زړه د اخلاص نه مې توبه وایسته الله زما په توبه دومره خوشحاله شو چې هغه شراب یې راله په پیو باندې بدل کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي دا هم حضرت عمر صاحب ورته وایي ویس د تعجب خبره نه ده شراب هم یو بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی عرب ورته سیال وایي نو که یو شی په بل بدل شو خیر دی پروا نشته پی په شملو بدلیږي خو حیران په دې ما چې دا په ترخ کې دی ګرم چا کړل دا په څه باندې ګرم شو الله د هغه په توبه دومره خوشحاله شو دومره مضبوطه حیا وله راوسته چې هغه دروغ یې وله په رښتیاو بدل کړل دومره لوی ولی ته په لږ ساعت کې خدای جوړ کړ دا ته خدای یو ولی جوړ کړ چې ته دروغ وې دا دروغ دله په رښتیاو بدلوم تا وې پی دي پی مې ته جوړ کړل تا وې ګرم دي په دا ترخ کې مې درته ګرم کړل دومره الله د مسلمان په توبه خوشحاله د مارونو توبه بس توبه څه شي زه عاجز یم خدا د خپل عاجزۍ اظهار ما ګناه کړې ده دنیا کې چې څوک د چا در له لاړ شي که نه او ورته کښېني چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کړه نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي بعضې سپېره خو بیا هم بخل نه کوي خو چې کم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو بس ته زما در له راغی او تا معافي غوښته داسې خو زه هم ګناهګار یم د خدای در له زه معافي غواړم نو ما به الله نه معاف کوي زه معاف مې کړی دا سړی خوشحاله شي او ما له کور له راغی
خلکو ته مې ماله صاحب کور له راغی خلکو ته مې مانې معافي غوښته نو الله خو حقیقي مالک او حقیقي بادشاه دی حقیقي لوی دی که نه مونږ کمزوري یو چې د زړه د اخلاص نه دی ورته توبه وویسته معاف کړي مشهوره واقع ده ما څو ځله کړې ده چې یو سړی به د بیت الله طواف کو او په طواف کې لګیا او چغې والې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک او هغه به د غیبو نه اواز راته لا 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 لبیک ستاره لبیک نه قبلېږي یو عالم ورسره یو بزرګ په خوا کې روانو وی دا اواز اورې دا تا ته چې وی لا لبیک وی وی دا د کله نه وی دا خو کلونه وشو چې زه دا لبیک ویم او ما ته هم دا چغه راځي چې لا لبیک ستا لبیک نه قبلېږي دا خو لومبې ځل نه دی دا خو کلونه زما وشو چې داسې اواز اورم نو وی چې نه قبلېږي ځان څه له کړی ځه کور ته که نه قبلېږي نه نو څه له لبیک چغې وی نو سړی ورته وی ما خو ګناه کړې ده ما خو غلطي کړې ده نو د خدای دې در له راغلی ما او چغه ورته وام چې لبیک خدای تا ته حاضر یم لبیک الله تا ته بار بار حاضر یم دا د خدای در دی دلته راغلی یم او چغه ورته وام نو چې دلته نه قبلېږي نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم چا نه غلطي وشي خو د بل در له لاړ شي که نه ما ته خو دا در معلوم دی او دې له رالم او خدای ته چغه وام دلته نه قبلې بل در وښایه شابه چې هلته لاړ شم هلته ورته چغه وام خو پرېږدم خو نه دا خپل رب تر مرګه پورې به ورته هم دا چغې وام نو چې دا ټکې وې نو چې بل ځل ده بیا وي لبیک نو دوه ځله به وله اواز راته لبیک لبیک فرشتو به ورسره چغې والې لبیک لبیک حدیث کې هم داسې راځي که نه چې څوک لبیک وایي د دنیا د ختمېدو پورې ښي طرف ته ګس طرف ته کاڼې بوټي فرشتې دا ټول ورسره لبیک لبیک وایي دا ولې دی د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي دا اورئ ښه ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي نو چې دا انسان کله ګناه وکړي دا ښي طرف ته مشره ده دا آمره ده دا ګس طرف ته محکومه ده نو چې انسان ګناه وکړي نو دا ګس طرف ته فرشتې لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي صبر وکړه مه لیکه که توبه وباسې نو چې لږ ساعت تېر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه که توبه وباسې مه لیکه نو چې بیا لږ ساعت تېر شي بیا قلم راوالي او بیا لیکل کوي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه درې ځله ورته وایي ملیکه توبه به وباسي د خدای بنده دی مسلمان دی نو چې بیا هم توبه ونه باسي درې ځله صبر کوي نو بیا ورته ښي والا وایي وایي زه اوس یې ولیکه دا سپیره دی سپیره د الله نه بخښنه غوښتل او توبه او هسې چې موږ نه وباسو توبه نو دا خو موږ کبر نه کوو چې هم ګناه کوو هم توبه نه وباسو دا خو بیا موږ کبرجن یو حسن بصري رحمه الله له اوس د توبې هغه برکات یې وره حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی وی جی ډېره لویه ګناه مې کړې ده وی ته استغفار وایه بل سړی راغی وی جی اولاد مې نشته بچي مې نشته وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی علاقه کې قات باران نه کېږي وی استغفار وایه بل سړی راغی وی بې ماله یم غریب یم قرضدار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي بې عزته ګرځم وی استغفار وایه یو شاګرد ورته بل دې سجده دي که دا یو ټکی دې زده دی خو که څوک وایي سر مې خوږېږي همدغه دارو که څوک وایي خېټه کې مې درد دی همدغه دارو که څوک وایي خپې مې خوږېږي همدغه دارو نو چې څوک راځي استغفار وایه او ورته څه وایي حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی عالم دی صاحب تابعي دی وی الله پی اوه وعدې کړي دي الله حکایت دلته نقل کوي ښه فقلت استغفروا ربکم استغفار وایه انه کان غفارا ګناه به دې وبخي الله بخونکی دی یو دا شو یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي ويجعل لكم جنات باغونه بدل خدای درکې ويجعل لكم انهارا دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا بله درکې انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين
مال بدر کی کہ غریب ہے اولاد دینے کی گی بچی بدل در کی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا دا خدای نے عزت ولے نغواړي اشارت شوا چې کس بی عزت ہے عزت تے سوکنا کے استغفار وای اللہ بدل عزت هم در کی بس اخیری با یو خبر او سکم توبه خو منگو باسو بہترین دا توبه دا پارا بہترین دم استغفار دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دارا کوٹ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ او غٹ استغفار سدے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب الیہ دا زدکے کدل ندری دا خپل مولا صاحب نزدکے یو ٹکی تی روزانہ زدکوے مات استغفار و خواہ دا زدکے او حضور پاک بفرمائل ویز روزانہ سل کرت استغفار وے بلکہ بل حدیث کی راضی کہ دا سل و نزیات استغفار روزانہ وے نو چی پیغمبر ہوئی کہ دا گناہ معصوم و پاک دے چی اللہ خوشحال شی نو بیا مونگ دے ولی نوائی روزانہ ټول مرګري زمونږ د دې قادریه مبارکه چې کم علما دي بزرگان دي هغې 314 یادوي چې 313 ځل وایي وایي ځکه چې تعداد د رسولو 313 د رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله د بدر د غازیانو تعداد 314 او دغه رنګې د مهدي لښکر چې کله لومبې خلک ورسره بیعت کوي ابه 314 اصحاب تالوت چې په نهر پورې ته 314 وی دا عدد لږ مبارک دی نو 314 وای خیر که 314 وای په یو ځل او که لږ لږ وای خو شواروس کې پوره کوي ډېره ښه کني سل کرته وای ښه سل کرته وای دعا وکړئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ توبې قبول کړي